د برادر په مشرۍ طالب پلاوی د خامنه‌ای د جنازې مراسمو کې ګډون لپاره ایران ته تللی. طالب سرچینې وایي چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو لوړپوړی پلاوی به د ایران د مخکینی مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای د جنازې او تدفین په مراسمو کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې د ایران سفیر په کابل کې د دې مراسمو لپاره رسمي بلنلیک سپارلی و او د طالبانو چارواکو ویلي و چې دا ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د دوام برخه ده. ایرانی رسنیو هم راپور ورکړی چې د خامنه‌ای د جنازې مراسم به راتلونکي اونۍ پیل شي او د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو پلاوی پکې برخه واخلي. پاکستان د بې اسنادو افغان کډوالو نیولو لړۍ چټکه کړې ده. د دغه هیواد چارواکو په وینا په کراچۍ کې 38 افغان وګړي نیول شوي او د لیږد ځانګړو مرکزونو ته استول شوي دي. همداراز د بلوچستان په چمن کې هم د بهرنیانو او په خاص ډول د افغانانو پر ضد اقدامات روان دي. پاکستانی چارواکي وایي دا لړۍ د کډوالۍ د قوانینو د عملي کولو او امنیتي اندېښنو له امله دوام لري، خو د بشري حقوقو ادارې د جبري ستنولو په اړه اندېښمن دي. افغان کډوال وایي د ترکیې پولیساتو له سخت چلند وروسته 20 کسان مړه شوي. یو شمېر افغان کډوالو له بي بي سي سره په خبرو کې ویلي چې د ترکیې پولیساتو ځواکونو هغوی وهلي، جامې ترې ایستلي او د سخت یخنۍ پر مهال یې د ایران پولې ته نږدې پرېښي دي. د دوی په وینا په دې پیښه کې لږ تر لږه 20 کسان مړه شوي او 11 نورو د یخ وهلو له امله خپل لاسونه او پښې له لاسه ورکړي دي. راپورونه زیاتوي ژغورل شوي کسان وروسته افغانستان ته ولېږدول شول. بلخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت دا ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې پولیساتو ځواکونو د ملي او نړیوالو قوانینو له مخې عمل کوي او له ناقانونه کډوالو سره مناسب چلند کوي. ملګري ملتونه وایي تر 2018 کال پورې به د افغانستان نیمایي وګړي په ښارونو کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د استوګنې ادارې یو انهابیټډ ویلي چې تر 2018 کال پورې به په افغانستان کې له هر 2 کسانو یو په ښار کې ژوند کوي. یا د اداره وایي چې د هیواد ډیری ښارونه د دې چټک بدلون لپاره چمتو نه دي او که سم پلان ورته جوړ نشي نو ښاري ژوند به له جدي ستونزو سره مخ شي. په راپور کې ویل شوي چې کابل، هرات، مزار شریف او جلال آباد به د کورونو له کمښت، د پاکو اوبو له نشتوالي، روغتیايي خدمتونو له کمزورتیا، ترافیکي ګڼهګوڼې او ککړتیا سره مخ شي. یا د ادارې ټینګار کړی چې ښاري پلان جوړونه، خوندي استوګنځایونه او د بنسټیزو خدمتونو پراختیا د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره اړینه ده. پاکستان کې ناامني زیاته شوې. یوازې په جون میاشت کې 108 وسلوال بریدونه ثبت شوي. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ ویلي چې یوازې د روان کال د جون په میاشت کې په دغه هیواد کې 108 وسلوال بریدونه او 22 د انسان تښتونې پیښې ثبت شوي دي. د راپور له مخې په دغو بریدونو کې د امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون لږ تر لږه 88 کسان وژل شوي دي. انسټیټیوټ زیاتوي د ناامنۍ پیښې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې زیاتې شوي او دا وضعیت د پاکستان د امنیتي ننګونو د پراخېدو څرګندونه کوي. په دوحه کې د ایران د 6 میلیارډ ډالرو کنګل شویو شتمنیو د آزادېدو پر څرنګوالي خبري روانې دي. تهران ټایمز د یوې ځانګړې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د ایران د کنګل شویو شتمنیو د آزادېدو او کارولو پر څرنګوالي خبري روانې دي. د راپور له مخې د ایران شاوخوا 6 میلیارډ ډالر شتمنۍ لا هم تهران ته نه ده لیږدول شوې. سرچینه وایي قطر د 2023 کال د تفاهم پر بنسټ د مالی منځګړي رول لري او دغه پیسې د ایران د اړتیا وړ وارداتو د تمویل لپاره کارول کیږي، نه دا چې مستقیم تهران ته ولېږدول شي. د راپور له مخې د شتمنیو د کارولو اړوند پروسه تر ډیره بشپړه شوې او ایرانی پلاوی د همدې موضوع د تعقیب لپاره په دوحه کې حضور لري. زيلنسکي وایي د روسیې په بریدونو کې 14 کسان وژل شوي او تر 90 ډیر ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ویلي روسیې تیر شپه پر کیف او نورو سیمو د توغندیو او بي پیلوټه الوتکو پراخ بریدونه کړي چې له امله یې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر 90 ډیر نور ټپیان شوي دي. زيلنسکي ویلي د استوګنې ودانیو، ملکی تاسیساتو او سوداګریزو مرکزونو ته زیان اوښتی او ټینګار یې کړی چې د اوکراین د هوایي دفاع د پیاوړتیا لپاره د نړیوالو شریکانو په ځانګړي ډول د لا زیات ملاتړ ته اړتیا لري. ګوتریش وایي د اعدام سزا په 21مه پیړۍ کې هیڅ ځای نه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي د اعدام سزا یو غیر انساني کړنه ده او په باور یې دغه سزا د بې ګناه خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کوي.
نوموړی زیاتوي دغه سزا په 21مه پیړۍ کې هیڅ ځای نه لري. د راپورونو له مخې په نړۍ کې تر ټولو ډیر اعدامونه په چین او ایران کې کیږي. ګوتریش ویلي چې دغه سزا باید په بشپړه معنی بند شي. د شپږیزه کرکټ لیګ د 11م پړاو سیالۍ د خوست ولایت په کوربتوب روانې دي چې پکې د بند امیر، مس عینک، سپینغر، بوست او آمو لوبډلې ګډون لري. نن د دغه لیګ په درېیمه سیالۍ کې د آمو او بوست لوبډلې سره مخ شوې چې په پای کې آمو لوبډلې د 15 وکټو په توپیر بریا خپله کړه. د دواړو لوبډلو ترمنځ په ترسره شوې سیالۍ کې د آمو لوبډلې غوره لوبه وړاندې کړه او د بوست لوبډلې پر وړاندې یې خپله لومړۍ بریا ثبت کړه.